د جواک ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو ستړي مشه. زه سلیمان کامل ستاسو په خدمت کې حاضر یم او هغه سلسله وړاندې بوتلل غواړم چې شروع کړې مو ده د تاریخ په حواله باندې. د تاریخ لړۍ ده او سلسله ده د انګریز استعمار ګام په ګام. نو موږ تر هغه ځایه را رسېدلي وو چې په افغانستان کې دننه خپلمنځي جګړه ده. اوله برخه خو دا جګړه د احمدشاه نیکه د نوسو ترمنځ د افغانستان په تخت باندې په خپل منځ کې ده. بیا په دې منظومانه کې بارکزي هم راغله، یعنې احمدشاه نیکه اولاد دغه سدوزي دي، ورسره بارکزي راغله چې د پاینده خان اولاد دی او په هغې کې وزیر فتح خان بیا مړ شو، بیا د غرونه راپاڅېده د هغه د بدل لپاره. نو یو خوا د سدوزیو په خپل منځ کې جګړه ده، دې خوا اوس چې کومه برخه راځي نو په دې کې د بارکزیو ترمنځ هم په خپل وروڼو کې جګړه ده. بیا ورسره په یوې لوري ته ایران دی چې هغه هم د افغان خاورې ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. بیا په هندوستان کې پیرنګی دی، دې خوا په پنجاب کې سک دی. نو اوس د سک اشعال شروع کیږي. تاسو اندازه ولګوله چې هغه د اټک کلا ونیوله، په چچ هزاره کې په 1814 کې په جنګ کې بریا یې وړه. نو اوس راځو دا سلسله وړاندې بیایو. او ملګرو که ستاسو په دې دوران کې ذهن کې کم سوالونه راځي یا دا کردارونه دومره ډیر دي چې تاسو پکې کنفیوز کیږئ، سر مو په نه خلاصېږي، نو په کمنټس کې لیکئ. نو زه به په راروانه ویډیو کې د وضاحت کوشش کوم چې دا فلانې او د فلاني سره جنګ او د دوره دغه وه، نو هغه به اسانېږي. چونکې نور کامونه لګیا دي د خپلو تاریخونو د خپلو هلو ځلو فلمونه جوړوي، هغه ولس ته رسوي، خپل قام ته رسوي، نورې دنیا ته رسوي، ډرامې جوړوي. پښتانه خو له دغه بېغمه دي او دې طرف ته پام نه کوي، په نورو څیزونو روپۍ ډېرې لګوي، خو دې په شوق نشته. موږ دا یو هڅه شروع کړې ده چې یاره په څه ناسه حواله باندې د خپل نږدې وخت تاریخ چې دی د پیرنګي یا د احمدشاه نیکه نه را شروع کړو. نو دا سره روان کړو. دې سره موږ هغه تاریخي کردارونه هم په وخت باندې به کوو. اراده هم داسې ده چې په هندوستان کې کومو پښتنو باچایۍ کړي دي د هغې تاریخ واره سلسله ورسره هم وړاندې بوځو. نو که تاسو دې سره اتفاق کوئ او ګڼئ چې دا کار سم دی، نو بیا زموږ دا چینل د سره سبسکرایب هم کړئ او یو ملګرو سره هم شریک کړئ د دغه غرض دپاره چې ورته ومرسي، سبسکرایب یې هم کړي او یو پیغام هم موږ ته د راثبت کوئ رالیکئ. ډیره مهرباني وړاندې ځو. دا سلسله دا ده چې د افغانستان د شاهي کورنۍ یوه ډله د ړوند شاه زمان په قیادت کې د شاه شجاع او د هغه د کورنۍ سره په هندوستان کې د انګریز په پناه کې او بله ډله د شاه محمود او د هغه د زوی په مشرۍ کې د بارکزیو د کورنۍ د وزیر فتح خان د وروڼو په دشمنۍ کې سره اخته و. بل خوا سیک د انګریز په مرسته د افغانستان د خاورې د تاراج کولو په منصوبه بندۍ کې لګیا و. په کال 1818 کې د وزیر فتح خان د مرګ نه پس د هغه ورور عظیم خان د شاه شجاع د مخالف ورور شاه زمان زوی ایوب خان باچا کړ او په خپله یې وزیر شو او شاه شجاع سره د مهر شوي قرآن شریف د نسخې په لیږلو د پوره کومک لوز وکړ. په دې وجه شاه شجاع ملا وتړله، د هندوستان نه را روان شو. اول یې ډېره غازي خان ونیو، بیا یې د قندهار مخه وکړه، خو د عظیم خان وروڼو مات کړ. نو له هغه ځایه شکارپور ته وګرځېد او هلته یې څه د پاسه یو کال وخت واړو چې په دغه موده کې د 15,000 فوز، یوه رساله، څه پیاده، 19 توپې او یو لښکر برابر کړ. پیرنګي هم لګیا و. د پښتون افغان امتیاز لرونکي خلک یې په بیه د اخیستلو کوشش کو. موران راننوتي په افغان وطن. دې خوا ملتان چې مظفر خان سدوزی یې والي و، رنجیت سنګ پرې حمله وکړه، سخته جګړه وشوه
او ملتان د افغانستان د ولکې نه ووت او د سیکانو په قبضه کې راغی. د اټک کلا د اول نه په کال 1814 کې رنجیت نیولې وه او بیا په کال 1813 کې د اباسین تر غاړه راورسېده. بیا یې په پېښور برید وکړ او ویې نیوه. رنجیت سنګ په 15 جولای 1813 کشمیر هم د افغانستان نه ونیوه او د وزیر فتح خان ورور جبار خان یې پېښور ته وتښتاوه. هم په دغه کال یې ډیره غازي خان او په کال 1821 کې ډیره اسماعیل خان هم د سیک په مقبوضه کې شامل کړ او د افغان وطن نه یې راوشو کول. دغه عظیم خان بارکزي شاه شجاع پسې خپل لښکر د کندهار نه شکارپور ته روان کړ. شجاع خپل لښکر تیتو پرک کړ او په خپله لودیانې ته د پیرنګي سوري له لاړه ځکه چې کورنۍ د اول نه هلته وه او څه وخت به سره ده هم اړولی و. په کال 1822 کې عظیم خان د کابل نه پېښور ته راغی چې رنجیت سنګ نیولې افغان خاوره راوګرځوي. رنجیت سنګ هم په لوی سړک را روان شو. د عظیم خان ورور یار محمد چې د پېښور والي و پټ په پټه خپل اسونه رنجیت سنګ ته د رشوت په توګه واستول. هسې هم د رنجیت سنګ اسونه ډېر زیات خو خو دا د هغه ډېره لویه کمزوري وه. د هغه په استبل کې د دنیا د ډېرو اهمو ځایونو یا اهمو نسلونو اسونه موجود وو. رنجیت واپس وګرځېده. یار محمد او د ده نور وروڼه په تاریخ کې د پېښوري وروڼو یا پېښاوري برادران په نامه یاد دي چې په اصل کې د افغانستان د ګټو په ضد د سیک په پره کې ولاړ. یار محمد، سلطان محمد طلایي او پیر محمد دا پاینده خان زامن او د وزیر فتح خان وروڼه وو، څوک چې په پېښوري برادران بلل کېږي. کله چې عظیم خان د خپل ورور یار محمد د دې بې وفایۍ نه خبر شو چې د رنجیت د خپل اسونه استولي دي نو زړه یې ډېر بد شو. عظیم خان په کال 1823 کې پېښور ته راغی او یار محمد له ویرې خیبر ته وتښتېده. هلته رنجیت په 14 مارچ 1823 کې په اباسین راپورې وت. دلته خټکو، یوسفزیو او د سیمو نورو افغان اولسونو د خپلې خاورې د دفاع لپاره د لنډي سیند یا دریای کابل په ګسه غاړه د وطن د ساتلو او دفاع دپاره راټول شول او د افغان حکومتي لښکر د کابل د سیند نه په ښي اړخ موجود و. د افغان ولسي لښکر او د سیک خالصه لښکر لاس په لاس ونښتل. په دغه ورځ چې پښتنو ځوانانو که به مړانه وښودله او د کالیدل لښکر یې په کوم ډول مات که په تاریخ کې به تل په ښو لفظونو یادېږي. په دې جنګ کې د خالصې د سیک پوځ د اکالیانو میر ووژلی شو. رنجیت سنګ ډېر په ګرانه د پښتنو د ګزار نه بچ شو. تر دې دمه د افغان سرکاري لښکر د عظیم خان او د هغه وروڼه او نور سرداران د سیند په ښي لوري ولاړو او ننداره یې کوله. په دې موقع د رنجیت سنګ د خزانو خولې پرانستې شوې او د سردارانو د اخیستلو او د افوا بازار یې تود کړ. افوا دا وه چې د عظیم خان خزانه په پېښور کې وه، د ده ورور دوست محمد وتښتوله او دا سلوک ناروا او دروغ و. دا افوا ډېره پچل او هنر عظیم خان ته ورسولې شوه. عظیم خان رښتیا معلوم نه کړل او نه یې د رنجیت سنګ د افغان ولسي لښکر له لاسه په پوره توګه د ماتېدو په امکاناتو سوچ وکړ. د خزانې د ورکېدو په فرضي کیسه یې په جړه انګولا ګوتې پورې کړې او د مخ او سر ویښتان یې شوګول او ورسره یې خپل مخ سر وهل هم، ځکه چې دا د ډېره قیمتي خزانه وه او ډېر څه پکې وو. د دغې افوا په وجه افغانانو یو وار بیا ګټلې میدان بیل. دغه شان ګټې وړاندې هم شنډه شوې وې. تاسو ته به یاد وي په دې ویډیو کې ووې لکه په 14 جولای 1814 کې د چچ ازارې په مقام او د 1819 کې د هرات په کاپر کلا او اوس په نوخار کې په 14 مارچ 1823 کې ګټلې جنګونه د افغانانو او د افغانانو په کمزوري سیاست یا کمزوري سیاسي بصیرت دلالت کوي. د نوخار په جنګ کې د افغان د ماتې نه وروستو رنجیت سنګ د اباسین تر غاړې د خیبر درې پورې راغی، علي مسجد او خیبر درې پورې، او ټول علاقه یې اوسېدله چې په کومه لار راته چې کوم ځای به آبادي وه، کورونه او بازارونه اور به یې ورته اچوه او بیا یې وطن پلورونکي یار محمد
هغه چې اسونه یې وله لیږلي باج ګزارو لګو. د افغانستان پاکه خاوره د اباسین د غاړې ټولې سیمې ډیره غازي خان، ډیره اسماعیل خان، پیښور او هزاره د رنجیت سنګ د ریاست یا د سیک د ریاست برخه شوه. د پاینده خان بارکزي چې شاه زمان په کال 1800 کې وجلی و 21 زامن. مشر زوی فتح خان په کال 1813 کې د شاه محمود زوی کامران اول ړوند او بیا یې ووژل. بل زوی عظیم خان چې په 1823 کې د نوخار د ماتې وروسته مړ شو. نور د یوې مور څخه یار محمد، سلطان محمد، طلایي او ځینې نور. او چې وروستو په پېښور دا غرونه دي چې په پېښوري یا پېښوري برادران باندې مشهور شوي دي او هغې باندې یاد دي په تاریخ کې. د بلې مور نه پوردل، کوهاندل، شیردل او نور وروڼه چې د دل برادران یا کندهاري وروڼو په نوم باندې پیژندل کېږي. دوی تر اخره کندهار ولایت نیولی و. نواب جبار خان چې وروستو د انګریزانو خاص سړی و له بلې مور او تر ټولو کشران وروڼه دوست محمد او محمد خان د بلې مور بچي و چې دوست محمد پکې مشر و. د بارکزیو ترمنځه د عظیم خان په جایداد چې مالیت یې د 10 کروړه روپو برابر و یا 10 کروړه روپۍ وې. په هغه زمانه کې په 1823 کې د ده د خزانو مالیت یا د ده د جایداد مالیت 10 کروړه روپۍ و. دا روپۍ په هغه وخت کې د 10 لکه پونډ سټرلینګ برابر وې. د دې په سر باندې هم د دې وروڼو ترمنځه جګړه وشوه. په دغه جګړو کې د شاه زمان زوی چې دا وخت د افغانستان باچا و وتښتېد او په لاهور کې د رنجیت سنګ ننواتې او اعلان خور شو. د پاینده خان د زامنو ترمنځ ویش څه په دې ډول وشو. یو نکته دا ده چې د عظیم خان پاتې جایداد به ټول د دل برادران سره وي چې د باندې یرغلونو د مخنیوي دپاره به دا خرچ کوي. د قندهار ولایت او سیمې به هم د دوی وروڼو په قبضه کې وي. بله نکته د پېښور وروڼو سره به سکر، لوګر او نیم کابل ولایت وي. د رنجیت سنګ لاندې کړي افغان ولایتونه ډیره جات یعنې ډیره اسماعیل خان او ډیره غازي خان او پېښور به هم دوی سره وي. بله نکته جلال آباد ولایت او سیمې به د دوی یو ورواره زمان نوم یې د هغه ورسېدی. د غزني ولایت او سیمې د دوست محمد او د ورور محمد خان یې شوې. غلجی سیمې یا چې کومه سیمه کې غلجي اوسېدل هغه ټولې سیمې د نواب جبار خان په برخه ورسېدې. هغه غلجي چې اوس په خلجي بللی کېږي. هرات د احمدشاه بابا د نوسي محمود او بیا د هغه د زوی کامران په ولکه کې و. د اباسین غاړې رنجیت سنګ لاندې کړی وې. په دې ډول د افغانستان خاوره وویشلې شوه. شاه شجاع چې په هند کې د پیرنګي سره جلا وطن هم د بیا باچایۍ خوبونه لیدل. اوس دلته یو بل ډېر اهم کردار سید احمد شاه بریلي د هغه ذکر هم ضروري دی ځکه چې هغه هم دلته د جهاد پسې را روان شو د هندوستان نه. خو په دې کې ډېره عجیبه خبره دا ده چې د هندوستان نه هغه د سک وهلو دپاره راځي. نو کومې په لاره کې چې کوم سک خالصه په پنجاب کې یا اوس چې په هندوستان کې کوم پنجاب دی د ده په لاره کې نو هغې ته هېڅ نه ورته هغې څه ویلي دي او نه ورته ده څه ویلي دي. حالانکې د هغه جاسوسي نظام د رنجیت سنګ دومره قوي و چې هلته دا پته وه چې دا سړی را روان شو. نو په دغې باندې به را روان وخت کې مجلس کوو او ملګرو تر دې دمه دا کافي وه. د خدای په امان.